السلام علیکم ډیر ویورز. په دې ویډیو کې به مونږه چې څومره هم اسلامي لفظونه دي د هغه انګلیش زده کوو، لکه روجې ته سوی، مونځ ته سوی، مونځ کولو ته سوی، حج ته سوی، حاجي ته سوی. ان شاء الله د دې ویډیو د کتلو نه پس به چې څومره هم اسلامي لفظونه دي د هغه انګلیش به تاسو ته معلوم وي. نو بغیر د وخت د ضایع کولو راځئ چې شروع وکړو. prayer prayer مونځ prayer mate مسله یا جنماز. offer prayer مونځ کول. prostration سجده. prostrate سجده کول. genuflection رکوع. genuflect رکوع کول. say سلام سلام کول. ablution اودس. اودس کول. rinse out خوله وینځل. get here wet د ویښتانو مسح کول. apostate مرتد. believer مؤمن. infidel کافر. prophet پیغمبر. angel فرښتہ. doomsday د قیامت ورځ. atheist ملحد. shroud کفن. alms خیرات. pilgrimage حج. pilgrim حاجی. fast روجہ. keep fast have fast observe fast روجہ نیول. forgo fast روجہ خوړل. break fast روجہ ماتول. seclusion اعتکاف. miracle معجزہ. pulpit منبر. worship بندگی یا عبادت کول. sin گناہ. sinful گناهگار. intention نیت یا اراده. intend نیت کول یا اراده کول. abstain ډډه کول. commit sin گناه کول. bury خښول. call out اذان کول. condole په غم کې شریک کېدل. repent توبه ویستل. repentant توبهګار. د سحر مونځ dawn prayer. د ماسپښین مونځ noon prayer. د مازدیګر مونځ evening prayer. د ماښام مونځ dusk prayer. د ماسخوتن مونځ night prayer. فرض مونځ obligatory prayer. نفل مونځ optional prayer. د تهجد مونځ vigil prayer. RCA English Pashto Academy, a fantastic opportunity for Pashto speakers
who want to master English. Subscribe us and click on bell button to get every new video.